Привет. سلامونه زه ارتور یم. Растет уровень домашнего په جرمني کې د کورني تاوتریخوالي پیښې مخ پر لوړېدو دي. یوازې په 2020 کال کې کابو 150,000 پیښې ثبت شوي دي، خو په عمل کې شمیرې تر دې هم لوړې دي. Многие боятся обратиться за помощью, так как ډېر کسان د مرستې له غوښتلو ویریږي، ځکه فکر کوي چې که داسې وکړي ښایي د استوګنې اجازه له لاسه ورکړي. له دې حالت څخه د خلاصون لاره شته؟ د دې موضوع په اړه د فیموس پروژې له کارکوونکې تیسیا سورتمینا سره خبرې کوو. проекта FEMOS. Привет, Таисия. Привет, спасибо за... سلامونه له بلنې مو مننه. د ښځې یا میړه لپاره له واده سره د ناتړلې استوګنې حق څه ته وایي؟ Согласно 31-му. د استوګنې قانون د 13مې مادې له مخې د ښځې یا میړه لپاره له واده سره د ناتړلې استوګنې حق د هغو کسانو لپاره په جرمني کې د استوګنې یوه ځانګړې اجازه ده چې د واده له لارې جرمني ته راوستل شوي وي. Производным په правом. داسې حالت کې په جرمني کې د اړوند کس پاتې کېدل د هغه یا د هغې د ښځې یا میړه د استوګنې له سند او واده سره تړلي وي. Делать и что будет с... او ډیر وخت دا پوښتنه وي چې که میړه یا ښځه مړه شي او یا طلاق واخلي او دا اړیکه پای ته ورسیږي، په جرمني کې د اوسېدو حق یا اجازه به څنګه کیږي؟ له همدې کبله له واده سره د ناتړلې استوګنې حق شته، څو دې خلکو ته د استوګنې د ناتړلې اجازې فرصت ورکړي. Получить... د ښځې یا میړه لپاره له واده سره د ناتړلې استوګنې حق له مخې پخواني درکول شوي حقونه نه درڅخه اخیستل کیږي. Те же права, то есть вы также можете работать. بیا هم کولی شئ کار یا زده کړې وکړئ او یا پریکټیکوم وکړئ. د استوګنې دا ډول اجازه د یو کال لپاره معتبره ده او بیا یې وخت غځول کیږي. И с возможностью продления. Почему د استوګنې دا ډول اجازه ولې مهمه ده؟ Очень мало кто знает о том, что... ډېر لږ کسان پوهیږي چې د استوګنې دا ډول اجازه شته. ډېر کسان نه پوهیږي چې کولی شي له ناسمې اړیکې ځان خلاص کړي او د استوګنې ناتړلې اجازه ترلاسه کړي. В вопросах о пребывании. в каком случае په کومو حالتونو کې د استوګنې دا ډول اجازه ترلاسه کولی شو؟ لومړی شرط دا دی چې اړوند کس باید په جرمني کې د کورنۍ له غړیو سره د یو ځای کېدو د حق له مخې استوګنه ولري. په دې مانا چې جرمني ته د خپل میړه یا ښځې سره د یو ځای کېدو لپاره راغلی یا راغلي وي. دوهم شرط دا دی چې په جرمني کې مو باید د واده شوې جوړې په توګه لږ تر لږه 3 کاله ګډ ژوند کړی وي. البته که د چا میړه یا ښځه مړه شي، د دې کالونو ګډې استوګنې قانون نه پلی کیږي. так ли просто د استوګنې دا ډول اجازه ترلاسه کول اسانه دي؟ د دې کار لپاره کومه ساده لاره شته؟ Вот это вот правило 3 лет применяется в том случае, د 3 کاله یو ځای اوسېدنې شرط هغه وخت نه پلی کیږي چې که څوک خپله او یا یې اولادونه له کورنۍ یا ذهني تاوتریخوالي سره مخ وي، واده په زور شوی وي او یا ښځه یا میړه جرم کولو ته اړ کیږي. принуждает вас к преступным действиям. нужно при этом اړوند کس باید ثبوتونه ولري او یا یوازې د مرستې غوښتنه وکړي. искать? Вот у меня проблемы. Очень важно зафиксировать факт физического. ډیره مهمه دا ده چې فزیکي یا ذهني ځورونه باید تصدیق شي. تاسو باید ثابته کړئ چې له ځورونې سره مخ یاست. Должно быть фактическое доказательство того, что вы подвергались насилию. Представим такую ситуацию, что кто-то که یو کس له کورني تاوتریخوالي سره مخ وي او غواړي له دې اړیکې ووځي، هغه باید چیرته د مرستې غوښتنه وکړي؟ или ей нужно обращаться, какие первые шаги предпринять? В Германии существует большое количество консультационных په جرمني کې ډېر مشورتي مرکزونه شته چې له خلکو سره وړیا مرستې کوي. в трудных положениях, دوی کولی شي په سختو حالاتو کې مرسته وکړي. потому что, как правило, له دوی ځینې په ځانګړي ډول له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه دوی ډېرې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي. همداشان ځینې ځانګړي مشورتي مرکزونه له کډوالو سره مرسته کوي. также наш проект FEM. له دې ډلې یوه زموږ پروژه فیموس ده چې د کډوالو پناه غوښتونکو او ادغام د فدرالي کمشنر له لوري تمویلېږي. Мы также консультируем в социальных سетях женщин. موږ په ټولنیزو رسنیو کې ښځینه کډوالو ته په څو ژبو مشورې ورکوو. Очень важно оповестить ведомство по د دې ډول استوګنې اجازه ترلاسه کولو پر مهال دا مهمه ده چې اصلاً ډربهوډ ادارې ته د خپل حالت د بدلون په اړه خبر ورکړي او استوګنې د ناتړلې اجازې لپاره غوښتنلیک وړاندې کړي. заявление в свободной форме о получении. د استوګنې قانون 13مه ماده په میړه او ښځه دواړو پلی Вот کیږي. этот параграф 31, он که ستاسو میړه یا ښځه د استوګنې اوږدمهاله اجازه او یا د اروپایي ټولنې د استوګنې اوږدمهاله اجازه ولري، تاسو هم د هماغه شان اجازې غوښتنه کولی شئ او حق لرئ د استوګنې دایمي اجازه ترلاسه کړئ. на территории, البته شرط دا دی چې د خپل ژوند لګښتونه خپله پوره کړئ. то вы также можете подать заявление, и вы имеете په دې ډول کولی شئ په جرمني کې خپل ژوند ته دوام ورکړئ. при условии, что ваше финансовое положение гарантировано, ваше финансовое обеспечение гарантировано. له دې تفصیلي مرکې مو ډېره مننه. له تاسې هم مننه.